السلام علیکم فاروق ستړی مشه نوید دی دا څه شی دی راخیستې دا څه ببر شی دی پکې سر دا کم خلک چې بهر په چټو نه دي راغلي دې باره کې څه خیال دی یاره بس زه دا وایم قسم دی چې د مرګ غوندې سات دی یاره بس السلام علیکم کتونکو یو ځلې بیا د کلي په توره تیاره کې روان یم داسې چې د کلي کومه ښکلا وي هغه حجرې وي ملګري وي یاران وي چې ټول په حجره کې راجمع شوي وي چای څکي قهوې لګېولې وي او ګپې شپې لګوي راځئ داسې ځو تاسو باندې هم ګورم چې زموږ ملګري یاران څه ګپې شپې لګوي اتهشتمه روژه ده سبا ده او ټول راجمع شوي دي په یو حجره کې مستقیمه راځه که حجره نه دي راځه مړه السلام علیکم دا کیس جوړ شو السلام علیکم فاروق ستړی مشه نوید دی دا څه شی دی راخیستې دا څه ببر شی دی پکې سر نوید کوم پیښې ده ماشاءالله ماشاءالله دا وګوره بالکل کلیوال کاوه دا او بس موبایل باندې کو کلاو دی اول خبره خورته ده موبایل کو شروع دی کنه او کنه د لیټ څه لپاره لګېدلې حجرې باره کې څه ووایه د ملګرو یارانو باره کې صحیح صح یارانو دوستانو باندې وګرځوه ها مخستن دی بس کاوم پخ کړی دا او ټول ناستي او غپې دي د کلي ټول نه ښایسته شی څه وینه وي د کم داسې رسمونه رواجونه وي د ظلمو خسته رواج او خسته رسم دا دی کنه ها موږ د روژه ماتي نه بعد بلکې تراونه بعد ها ها داسې ټول ملګري یو ځای کېنو ها. کیسې وکړو ها چا باندې څه سختې تېرې وي علاقه کې که نه دا ټول مسافر دي بس ها. اخترونو له راغلي ها ها نو بس په دې ټایم او دا کم خلک چې بهر په چټو نه دي راغلي دې باره کې څه خیال دی یاره بس زه دا وایم قسم دی چې د مرګ غوندې سات دی یاره بس لکه ته هغوی له حوصله ورکړې که حوصله یې ماتې یاره زه دا وایم که نه چې مسافري ډېر ګران کار دی دا او جهنم سیټ دی څه دی دلته کې پاکستان کې هم درته جهنم جوړوي دا کور نه بار یو ظالمه د اختر وګوره او خبرې یردلي خان خو ډېر خاندي لکه چې دا پرې اختر کلي کې راغلی دی ډېر سور کې دی اورې دا پرې ړومبی اختر دی په کلي ها. کې ها. شکر دی انشاءالله او خبرې تصفیم ډېرې ښایسته ډېر ښه شکرګزاره یې د الله نه دا خو بس خان صاحب ته موږ ټول دوا کوو که نه چې الله دې دا کامیاب کړي دا عمران خان ګوره بس چې کله هغه تصویر راواخیستې زموږ ټول هم شوق پیدا شو دا څه او په ایماندارۍ چې تصویر دې لاس کې وي خامخا څه نه څه ذکر کوو والله دې بیا راولي او انشاءالله بیا به راځي خان صاحب ها. پی ټی آی زنده‌باد زبردست تاسو څه ویل کانو پاکستان پاینده بس دا وکړه تاسو کتونکو د روژې اتهشتمه شپه ده یعنې سبا چې کوم دی اتهشتمه روژه ده ټول هلکان ملګري چې نوي دي لیډ کوي راغونډ شوي دي قهوې څکي ګپې شپې لګوي تاسو سره مې دا ولاګ شیر کوو چې تاسو هم لږ ډېره مزه ترې واخلئ او د کلي هغه یادونه هم راتازه شي مننه والسلام